د اسلامي امارات تازه اقدامات. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ دا چې اسلامي امارات تازه څه اقدامات کړي، جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړ. د طالبانو د حکومت د سرحدونو قبایلو چارو وزارت وایي له 5 ګاونډیانو هیوادونو سره یې د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبان د حکومت د سرحدونو قبایلو سرپرست وزیر نور الله نوري پرون دوشنبه د خپل وزارت د کارونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې وویل له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړې شوي دي. د پاکستان یادونه ونه کړه. افغانستان د پاکستان په شمول له 6 هیوادونو سره پولې لري. تر دې مخکې ځینو افغانانو ادعا کړې چې د افغانستان لوري ته د آمو سیند د بهیر د بدلیدو له کبله د افغانستان د خاورې ځینې برخې شمالي ګاونډیانو ته پاتې شوي دي. تاسو د اسلامي امارات لخوا د دغه تازه اقداماتو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو را سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ او د تازه جزئیاتو او خبرونو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې